که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم لیدونکو مینوالو، په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت قریبه مو په تن وي. خپل وطن ګل وطن ته درته ښه راغلاست وایو. ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او ښکلې طریقې سره راغلی یم. څنګه کولی شو چې خپلې سترګې له تیزې رڼا او له تیزو شعاعو څخه وژغورو. یعنې که تاسې اړ یاست چې په یوټیوب کې کار وکړئ او په یوټیوب کې معلومات لاسته راوړئ، نو د دې په اساس تاسو به زیات وخت دې ته ضرور ورکوئ. نو کله چې تاسو وخت ورکوئ نو حتما ستاسو سترګې دا ضعیفوي او کمزوري کوي. نو څنګه کولی شو چې موږ په یوټیوب کې زیات کار وکړو او سترګو ته مو هیڅ نقصان ونه رسیږي. نو په دې اساس به تاسو دا طریقه تر پایه راسره وګورئ او ویډیو تعقیب کړئ تر څو دا طریقه زده کړئ او خپلو موبایلو کې اوپن یې خلاصه کړئ. نو د دې طریقې د فعالولو لپاره به تاسو لومړی لاړ شئ یوټیوب ته به لاړ شئ او دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دلته به دا نشان تاسو ته درکړي، دې باندې به کلیک وکړئ. دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته ډیری آپشن ښکاره شي. په دې کې به تاسو سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ کلیک کړ دلته به تاسو ته کومې آپشن چې درکړل شي په دې کې به په جنرال باندې کلیک وکړئ. دا به کلیک کړئ او دلته به ډارک تیم دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به اوپن کړئ. دا د ما روښانه کړ. نو که شپه وي او که ورځ وي ستاسو روښنایي چې دا د موبایل دا به په خپل ځای وي، مګر د یوټیوب چینل برایټ چې دا به تاسو څه په یعنی نایټ سایز کې وي او تاسو اړ نه یاست چې له دې څخه ویریږئ تر څو زموږ سترګې خرابې نه کړي. نو تاسو دا طریقه په خپلو موبایلو کې خلاصه کړئ او استعمال یې کړئ تر څو سترګو ته مو کوم نقصان نه وي رسېدلی. مینوالو، که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله په امان.